दर्द होता है दर्द जख्म गहरा है ऐसे आंखें रोती है तो याद आई है मुझे पीने दो. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मलګرو ویډیو سره پوره وګورئ, ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې تاسو په انټرو کې ویډیو کتلای تاسو ویډیو څنګه جوړیږي. ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. لټول نو مخکې تاسو الرټ موشن ځان ته ډاونلوډ کړئ. که چا سره نوی لینک نه دی ډسکرپشن کې پروت د لاګ ځان تاسو کولی شئ دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. کله مو اداره ډاونلوډ کړئ دا تاسو سمپل اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړئ دا پلس آیکن ته استخکاری د باندې بکلیک واخلئ او د دغه ریچ سلیکټ کړئ او دا کلر به ورته دلته وایټ ولګوئ او بیا به دا کریټ پروجیکټ باندې یو پیره کلیک واخلئ. بیا په دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ, میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ. دا ساوند به دا شان سلیکټ کړئ, بیا ته استخکاري دلته پلس آیکن د باندې یو پیره کلیک واخلئ. بیا به دا ساوند باندې کلیک واخلئ, برته استخکاري دا درې ډاټ د باندې به کلیک واخلئ. دا به دا شانتې اډیو ته واړوئ, دا ویډیو به ته نه دا شانتې پاکه کوئ. بیا به دا پلس آیکن باندې کلیک واخلئ, دلته میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر باندې چې تاسو ویډیو جوړوئ. دا تصویر باندې به دا شان د کلیک واخلئ, برته استخکاري دا پلس آیکن بیا به د باندې یو پیره کلیک واخلئ. کله مو دغه کار وکړه ته استخکاري مومنټ ټرانسفر دغه باندې به کلیک واخلئ, دا تصویر به دا شان د بره بوځئ او بیا به دغه اپشن باندې کلیک واخلئ, دا تصویر به دا شانتې لږ راغټ کړئ. بیا د خلیج باندې به کلیک واخلئ, دلته به ته استخکاري دا پلس آیکن د باندې به کلیک واخلئ, دلته به دغه شیپ راواخلئ او ته استخکاري دا درې ډاټ د باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا فل کمپوشن پې ووایي, یعنې دا فول سکرین ته به دا واړوئ. بیا ته استخکاري دا کلر باندې به کلیک واخلئ, دلته به دا سپین کلر ولګوئ او له دنه به دغه شان د بیک شی. بیا ته استخکاري ایک فټ, دلته به ایک فټ باندې کلیک واخلئ او دلته به ایډ ایک فټ باندې کلیک واخلئ. بیا ته استخکاري بلور باندې به کلیک واخلئ, دغه یو به بیا ورته سلیکټ کړئ. کله مو دغه یو سلیکټ کړئ بیا ته استخکاري سټنډرډ سیټینګ د باندې به کلیک واخلئ او دا یو چې کوم یو دی دا به د آخري سر ته راوړئ. کله مو دغه کار وکړه بیا ته استخکاري د ځینې به دا شانتې بیک شی مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ, دا به راوړئ لاندې. په دې اندازه باندې به دا لاندې راوړئ. بیا ته استخکاري خلیج د باندې به کلیک واخلئ, دا دواړه به دا شانتې پیور سلیکټ کړئ, د ویډیو آخري سر ته به راشئ او دغه اپشن به ورپسې ووایي. بیا دا خلیج باندې به کلیک واخلئ او د ویډیو اولني سر ته به راشئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی بیا ته دا ساوند پلی کوئ, مثال ساوند لیرکس لیکم ځینې شروع کیږي نو هملته ویډیو سټاپ کوئ او بیا دا پلس آیکن باندې کلیک اخلئ, دلته بیا ټیکس باندې کلیک اخلئ او دغه ځای کې چې کوم یو دی هغه اولنی لیرکس به تاسې لیکئ. کله مو دغه اولنی لیرکس ولیکئ بیا ته استخکاري دغه یو اپشن دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته چې کوم یو دی د فونټ باندې به دلته کلیک واخلئ او دلته موږ سره یو فونټ دی, دغه فونټ لینک هم ستاسو ته ډسکرپشن کې در کوم, لاغ ځان تاسو کولی شئ فونټ هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. نو همغه فونټ چې کوم یو دی هغه به تاسې دلته ورته سلیکټ کوئ. ملګرو دغه یو فونټ دی دا به تاسې ورته سلیکټ کړئ. بیا ته استخکاري دا 13 پیټي د باندې به دا شان د کلیک واخلئ, دا به راوړئ 40 پیټي ته. بیا ته استخکاري دغه کونج نه به داسې ونیسئ, ته استخکاري دغلته دغه اپشن دا به دا شانتې ونیسئ تر دغه ځای پورې به دا شانتې راوړئ او بیا ته استخکاري دغه کلر باندې به کلیک واخلئ, ته به دا بلک کلر ولګوئ او بیا به ټیک مار باندې کلیک واخلئ او بیا به دلته مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ. دا لیرکس چې کوم یو دی دا به تاسې راوړئ لاندې په دغه ځای کې بیا دلته ورفټ کړئ. کله مو دغه کار وکړه بیا د خلیج باندې به کلیک واخلئ, د ویډیو آخري سر ته به لاړ شئ, د لیرکس باندې به کلیک واخلئ, دغه یو اپشن به ورپسې ووایي. بیا د خلیج باندې به کلیک واخلئ او دا ویډیو اولني سر ته به راشئ, دا ویډیو به تاسې پلی کوئ. مثال دا لیرکس چې کوم یو دی کوم ځای کې ختمیږي دا اولنی, نو هملته به تاسې ویډیو سټاپ کوئ او دا لیرکس چې کوم یو دی دا به دلته کټ کوئ او بیا به تاسې دا ساوند پلی کوئ اورئ به چې دا دوم لیرکس کوم ځای کې ختمیږي او هملته به دا چې کوم یو دی کټ کوئ او دا دوم لیرکس به په دغه ځای کې تاسې لیکئ. کله مو دا ولیکه بیا به ټیک مار باندې دلته کلیک اخلئ او بیا د خلیج باندې به کلیک اخلئ. نو بیا به دا ویډیو اولني سر ته راځئ. دا ویډیو اولني سر ته چې کله راغلی تاسې بل دغه ویډیو نه دا شانتې بیک شئ, دلته موږ سره پروجیکټ ده, دغه پروجیکټ لینک هم ستاسو ته ډسکرپشن کې در کومه, لاغ ځان تاسو کولی شئ دا پروجیکټ ځان ته راډاونلوډ کړئ. نو دلته به تاسې سمپل دا شانتې ورشئ, تاسو ته بیا ښکاري دغه یو لیرکس یې دا پاسینی او یو دغه لاندې کوم یو دغه چې موږ ورته لګولی د باندې به دا شانتې کلیک واخلئ او تاسو ته ښکاري ایک فټ باندې دلته کلیک واخلئ او دا درې ډاډو باندې به کلیک واخلئ, دا به کاپي ایک فټ کړئ. دغه پروجیکټ نه چې کوم یو دی دنه به تاسې ملګرو یو پیره بیک شئ, تر اوسني ویډیو ته به ځئ او دلته به دغه فوټو چې کوم یو موږ لګولی و دا تصویر د باندې به کلیک اخلئ, بیا به ایک فټ باندې کلیک اخلئ او بیا دلته چې کوم یو دی دا درې ډاډو باندې به کلیک اخلئ, دا به فیس ته ایک فټ کوئ دغه شانتې. نو تاسې دا تصویر دا شانتې رامخکې کوئ, ته استخکاري تصویر کې داسې ملګرو دغه ویډیو نه به تاسې بیا یو ځل بیک شئ او دا تر اوسني پروجیکټ ته به ورځئ. نو ته استخکاري دا لیرکس باندې بلته کلیک اخلئ او دلته ته استخکاري ایک فټ باندې به کلیک اخلئ
دلته به دا درې ډاټو باندې کلیک اخلئ او دا به کافي ایکفټ کوئ لیدنه به هم تاسې بې کېږئ. دا تر اوسني ویډیو ته به ځئ تاسې ته ښکاري دا لیریکس چې کوم یو موږ لیکلی دا لیریکس باندې به دا شان د کلیک اخلئ او دلته تاسې ته ښکاري ایکفټ باندې به کلیک اخلئ دا درې ډاټو باندې به کلیک اخلئ او دا به دلته فیسټ کوئ په دغه طریقه سره. نو تاسې ته اوس ښکاري ملګرو چې کوم یو لیکل موږ کړي وو نو هغه چې کوم یو دي هغه دغسې نه ورک شول. بیا به تاسې څه کوئ نو بیا ملګرو دغه ټیک سپیکینګ دغه باندې به کلیک اخلئ دا یو تاسې ته ښکاري دا اولنی اپشن دا به تاسې راولئ 5 ته. کله مو دا یو 5 ته راوستو نو تاسې ته ښکاري دا به دا شان دی بیرته بندوئ او دلته به دغه دوم باندې کلیک اخلئ. کله مو دا دوم باندې کلیک واخیسته دا به دا شانتې لیک باره بوځئ. نو بیا ملګرو تاسې ته ښکاري په دغه کونج کې موږ یو کی لګولی نو دغه شي باندې به کلیک واخلئ دغه کی ته به راشئ. کله چې دغه ته راغلی نو تاسې ته ښکاري دا سټارټ دا یو چې کوم یو دی دا به تاسې راولئ 0 ته. ملګرو کله مو چې دغه یو 0 ته راوستو نو تاسې ته ښکاري دا اینډ د باندې به کلیک واخلئ او دا یو چې کوم یو دی دا به تاسې راولئ 100 ته. کله مو دغه یو 100 ته راوستو نو دا به دا شانتې لیک باره بوځئ. کله مو چې باره پوته تاسې ته ښکاري دا ورډ دغه باندې به کلیک واخلئ او دا یو چې کوم یو دی دا به تاسې لیټر ته راولئ. نو بیا ملګرو تاسې ته ښکاري دا به هم دغه شانتې بندوئ او تاسې ته ښکاري دا درې ډاټ د باندې به کلیک اخلئ دا به کاپي ایکفټ کوئ. بیا به دا خالج باندې به کلیک اخلئ اوس دا لیکل وګورئ دا لیکل چې کوم یو دی دا به زموږ دا شانتې راځي. دغه دومینی لیریکس باندې بیا کلیک اخلئ او دا به دلته دا شانتې ورفیسټ کوئ. همدغه شانتې به ملګرو تاسې مخ ته ځئ دا درېیم ته به یې ورفیسټ کوئ او څلورم دا کوم لیریکس چې تاسې لیکلي همغه ټول ته به یې ورفیسټ کوئ. نو زموږ دا ویډیو چې کومه ده دا تیاره شوه. نو کله تاسې ته وتوئ بره تاسې ته ښکاري دغه یو اپشن د باندې به کلیک واخلئ دلته ویډیو سلیکټ کړئ او دا چې کوم یو دی دا به تاسې ایکسپورټ کړئ دا به موږ سره ګیلري کې سیو شي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسې ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما ته راکړئ اجازه ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.